دوستانو خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ به یې. نن د نوي ویډیو سره راغلم او په دې کې به دا درته ښیم که چېرته غواړئ ډېر د زنګونه ستړي شوي، مطلب زنګ درته څنګه مکمل که زنګ راځي اواز یې نه وباسي، یا داسې طریقه ستاسو په موبایل شوي چې زنګ راځي او اواز نه وباسي، میسج راځي اواز نه وباسي، دا به څنګه صحیح کوو؟ نو هغې دپاره به تاسو سیټینګ ته ځئ او دا هیله لرم چې دې نه مخکې ویډیو پیل کړم تر زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او د ویډیو سره حتما لایک کړئ. مننه. او سیټینګ ته به لاړ شئ. تاسو سیټینګ کې به تاسو لاړ شئ، اپس ان نوټیفیکیشن دا به پیدا دې ته به داخله شئ. اپس نوټیفیکیشن دا مې چې نوټیفیکیشنز دا به دا نوټیفیکیشن چې اولنی هغه دی دا به راخلاص به کړئ. ما چې کله راخلاص کړم دلته وګوره ډونټ ډسټرب دا دریم چې کوم یو دی دا یو ده که دا ما آن که دلته پاس تاسو چېرته کتلی شئ چې هغه علامه منفي غوندې کې علامه هم اضافه شوه، دا دی مطلب زنګ راځي دلته به اواز نه وباسي، نو دا به په آف تر څو هغه زنګ درته ښه ټیټ راشي. که غواړئ چې نه راځي او هغه دا به پرې آن بیا کوئ. نو دا یو اسانه طریقه ده. خدای پاک دې چې ویډیو مو د خوښې وړ ګرځېدلې وي چینل سره سبسکرایب کړئ تر څو نوې ښکلې ویډیوګانې ترلاسه کړئ. مننه.